د کندهار د تیمورشاهي لیسې لسګونه فارغ سوي زده کوونکي وایي له دوی څخه مخکني مدیر فریدالله ژمن نه یوازې دا چې پیسې اخیستې بلکې د دوی پایلې یې ځنډولې دي. د تیمورشاهي عالي لیسې د 12 الف ټولګي فارغ زده کوونکي وایي له دوی څخه د هر فارغ پر سر 1500 افغانۍ اخیستل سوي دي. د همدې لیسې د 12 الف ټولګي کپتان ګل احمد وایي دوی په ټولګي کې 40 کسانو او د 10000 افغانۍ فرید ته تسلیم کړي دي. څخه 1500 افغانۍ د هر شاګرد څخه ټولې کړي دي. د دې په نامه چې مثال ستاسو لپاره شهادتنامې موږ جوړوو 1500 افغانۍ د ټولو شاګردانو څخه اخیستې دي چې تقریبا موږ په سیم کې 40 کس وو، هر یو 1500 افغانۍ ورکړي دي چې زه خپله د سیم کپتان هم وم چې مجموعي 10000 افغانۍ کېدلې موږ ورکړي دي مخکې. د همدې ښوونځي د 12 با کپتان الله نور بیا وایي دوی په ټولګي کې 42 کسانو او فرید ورڅخه د شهادتنامو په نوم 21000 افغانۍ اخیستې دي. الله نور دی د تیمورشاهي لیسې څخه د ونې په 98 فارغ شوی یم. تېر کال د 12 با ټولګي څخه موږ څخه دوی 1500 افغانۍ واخیستلې. تېر کال چې موږ فارغ کېدلو په دا نامه چې موږ تاسو ته پروګرام جوړوو او شهادتنامه ورته راواخیسته. هغه خو پیسې خو واخیستلې، هغه خو لاړې، خو بیا معلومه شوي نه وي. خو تېر مدیر هغه فریدالله ژمن چې دلته مدیر و تېر کال هغه پیسې هغه بیا وړلې او بل زموږ نتایج تر اوسه معلوم نه دي. نو دا خو مشکل په رهبرۍ کې و، په مدیریت کې مشکل و، نو مشکل په اداره کې و. موږ خو امتحان ورکړی دی خو زموږ نتایج دوی موږ ته تر اوسه دا نه دي ویلي چې تاسو یا ناکام یاست یا کامیاب یاست. د تیمورشاهي لیسې د 12 جیم کپتان عبدالسمیع وایي دوی په ټولګي کې 52 کسان و 16000 افغانۍ او قاهر هغه د 12 دال کپتان بیا وایي دوی په ټولګي کې 50 کسانو او 14000 افغانۍ ورڅخه اخیستل سوي دي. د همدې لیسې دوه نور فارغین بیا داسې وایي موږ په سیم کې 1500 افغانۍ ټول کړي دي شهادتنامو په خاطر او تر اوسه پورې زموږ شهادتنامې نه دي راغلې. زموږ نتایج هم نه دي معلوم شوي چې موږ سره کوم ناکام یو کامیاب یو. زموږ نتایج به ژر تر ژره معلومه شهادتنامه ژر راورسي موږ چې وظیفه یې زیات ترلاسه کړو خو زموږ شهادتنامه غواړي. زه محمد تیمورشاهي لیسې څخه فارغ شوی یم، 12 الف ټولګي څخه فارغ شوی یم. موږ څخه 1500 افغانۍ هم د تېر مدیر چې زموږ څخه اخیستې دي او زموږ نتایج نه دي معلوم شوي. موږ دا د شاګرد حق دی، باید نتایج ژر معلوم شي. د تیمورشاهي لیسې نوی مدیر رحمت الله جاهد وایي له زده کوونکو غیر قانوني پیسې اخیستل سوي او د هغوی په نتایجو کې هم ستونزې شته، خو د موضوع اړوند ریاست ته خبر ورکړی دی. معلومات مې دا دی چې له زده کوونکو پیسې اخیستل سوي، په نتایجو کې ستونزې دي او ما چې معلومات وکړل ریاست ته تللی، نتایج هلته ځکه بند پاتې دي یا نه امضا کېږي. یو علت یې دا دی چې له لومړۍ شمېرې څخه فکر وکړه چې په یو صنف کې 40 کسه دي، تر 40مې شمېرې پورې د زده کوونکو د نمرو په مجموعه کې یوه نمره تفاوت دي. یو علت یې دا دی. بل علت دلته امیر یا معاون په خپلو کې دا نتایج برابر کړي او 3 کسیز هیئت امضا اخیستل سوې. هغه امضا هم نن که هیئت وټاکل سي هغه امضا به مشکلات جوړ کړي او استاد څخه چې ما پوښتنه وکړه استاد وایي چې ما د 3 کسیز هیئت په نوم باندې نتایج امضا کړي دي، خو په هغه وخت کې ما امضا کړي چې دا نتایج موږ تر نظر وایستل له بده مرغه اوس هغه نتایج او دغه نتایج فرق لري. بل پلو د همدې لیسې مخکنی امیر فریدالله ژمن د هر څه یو تور ګڼي، خو د کندهار د پوهنې ریاست ښاري امیر مهاجر الله وایي په نتایجو کې د ستونزو د حل په خاطر یې کمیټه ټاکلې ده. د هغه په وینا هیڅ مسؤل حق نه لري چې له فارغینو غیر قانوني پیسې واخلي. انشاءالله په دغه مشکل موږ هم خبر وو چې په نتایجو کې څه ستونزې وې، نتایجو کې ستونزې راپورته سوي وې، نو بیا موږ دغه مکتب دغه وکړي پیشنهاد یې وکړي چې موږ په دا ستونزې څنګه مخ ته یوسو. ستونزه شاګردان موږ ته غوښتنه کوي چې موږ نتایج موږ ته په نښه کړي چې موږ کامیاب یو که ناکام یو. نو په دغه موږ ولاړ شو. بل بیا مو کمیټه مو د وټاکله ورته 2 کسه 3 کسه مو د نظارت څخه وټاکله چې ورسې دا مکتب ته د دې شکې وو د دې پارچې وو ټوله شان یې بررسي کې ویې ګوري چې آیا رښتیا دغه الکان ناکامه دي کامیابه دي، کامیابه ولې د ناکامه ولې نه کړي دي کامیابه کړي دي. د کندهار د پوهنې ریاست د نتایجو عمومي مدیر ضمیر احمد وایي د لایحې له مخې هر فارغ باید د فراغت پر مهال اړوند مسؤل ته 200 افغانۍ ورکړي. د دغه مسؤل په وینا زده کوونکي باید د ښوونځیو مسؤلینو ته تر دې زیاتې او په نورو نومونو پیسې ورنه کړي.
بلخوا د کندهار د پوهنې نوی رئیس محب احمد روشان وایي د تیمورشاهي عالي لیسې اړوند په ستونزو خبر دی او هڅه کوي چې موضوع وڅېړي او له مسؤلینو سره قانوني چلند وکړي. په نتایجو کې ستونزه شته. د نوې ادارې په راتګ سره موضوع د تعقیب لاندې ده. پیشنهاد و امریت شاري ته راغلی دی. امریت شاري څخه ځینې خنډونه هلته ورته ایجاد و. مستقیم هدایت پورته کړی دی چې د موضوع د بررسۍ لپاره باید پلاوی وټاکل شي د تفتیش د نورو برخو څخه. نو تر بررسۍ وروسته به موږ دغه نتایج ټول اصلاح کړو او د حق به حقدار ته رسوو. په ټوله کې نتایج د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي او د اداري او تدریسي نورمو مطابق نه دي جوړ. زموږ د معلوماتو له مخې یوازې په تیمورشاهي لیسه کې له فارغینو څخه ناقانونه پیسې نه دي اخیستل سوي، بلکې په ټولو سرغنه او نوموتو لیسو کې له 250 افغانیو څخه پیل ان تر 2000 افغانیو پورې اخیستل سوي دي.